د کیسې په پیل کې موږ یو هلک وینو چې د یوې مړې نجلۍ سره د خراب عمل کوي. ناڅاپه د نجلۍ سترګې خلاصې شوې چې مطلب یې دا دی چې هغه بیرته په هوښ کې راځي او ځان په دې حالت کې ویني. اوس هلک ډېر ویریږي، ځکه یو دا چې هغه مړه وه او اوس بیا ژوندۍ شوې ده، او دوهم دا چې هغه له دې نجلۍ سره بد کار کړی و. نو که دا نجلۍ له دې ځای څخه ووځي ټولو ته به ووایي. د همدې امله دوی پلان جوړوي چې هغه به وژني. نجلۍ نشي کولی چې خبرې وکړي او نه هم له دې ځای څخه تښتېدلی شي، ځکه د هغې ټول بدن پد شوی دی. اوس پوښتنه دا ده آیا هغه به وتښتېږي او که به ووژل شي؟ راځئ چې په ګډه سره یې وګورو. پای کې موږ د یوې مړې نجلۍ سره مخ کېږو چې نوم یې انا فریټس ده. هغه یوه مشهوره فلمي لوبغاړې وه. د یوې مېلمستیا پر مهال ناڅاپه ولوېده او مړه شوه او اوس یې مړی د یوه روغتون په مردخانه کې پروت دی. وروسته موږ دوه هلکان وینو، د یوه نوم ایوان دی او د بل نوم جاوید دی. دواړه روغتون ته راغلي چې له خپل ملګري پاو سره وګوري. پاو د همدې روغتون په مردخانه کې کار کوي او دنده یې د مړو د جسدونو سمبالول دي. په اصل کې دوی غوښتل پاو له ځانه سره مېلمستیا ته یوسي، خو ځکه چې د هغه د کار وخت تر 1 ساعته پورې پاته و، نو دوی درې واړه د روغتون د پارکینګ ځای ته ولاړل او هلته یې د څښاک پیل وکړ. په همدې وخت کې د انا فریټس خبرې پیل شوې. هماغه وخت د پاو ملګرو ورته وویل آیا کولی شئ د هغې مړي موږ ته ښکاره کړې، ځکه دا یوازینی چانس و چې یوې دومره مشهورې لوبغاړې سره دومره نږدې وویني، حتی که هغه مړه هم وي. خو دا کار د پاو لپاره ډېر خطرناکه و، ځکه دنده یې د لاسه ورکولی شوی. له همدې امله لومړی یې انکار وکړ. انا فریټس ډېره ښکلې او مشهوره وه. له همدې امله د دوی له درې واړو څخه یوان داسې فکر وکړ چې ښایي بله موقع هېڅکله پیدا نه کړي. وروسته یې پاو ته ډېرې زارۍ شروع کړلې چې لږ تر لږه د هغې بدن دې ور وښیي. وروسته له ډېر ټینګار نه پاو ومنله. اوس پاو خپله د کار خطر پر ځان مني او دواړه یې د روغتون بیسمنټ ته بوتلل چیرې چې مردخانه وه او هلته د بهر خلکو ته د تګ اجازه نه وه. هلته چې ورسېدل پاو د یوه جسد مخې ته ودرېدی. ایوان ډېر خوشحاله و چې انا فریټس به وویني. پاو ورته وویل دا د انا فریټس مړی دی. خو کله چې یې د جسد له مخې څخه پوسټ لرې کړ دواړه ووېرېدل، ځکه دا د انا فریټس مړی نه و بلکې د یوې زړې ښځې جسد و. په اصل کې پاو له دوی سره ټوکې وکړې. بالاخره پاو د انا فریټس جسد ته ورسېدی او د هغې له څېرې څخه یې پوسټ پورته کړ. هلته موږ انا فریټس لومړی ځل وینو چې رښتیا هم ډېره ښکلې ده. کله چې ایوان انا ولیده نو عجیبه احساس یې وکړ، ځان یې نسو کنټرول کولی. نو هغې د بدن ځینې غړو ته یې لاس ور واچاوه. دا حالت چې یې ملګري ولیدی ډېر بد یې وبلې، ځکه د مړي سره داسې چلند کول بشپړ ناسم کار دی. خو ایوان پر دې خبرو هیڅ فکر ونه کړ او خپل ملګري جاوید ته هم وویل چې داسې وکړي. اوس د ایوان دننه شیطاني خواهش راپورته سو او غوښتل یې چې له انا سره نږدې سي. جاوید هغه منع کړ. ایوان لکه د شیطان تر اغېز لاندې و، ښایي ځکه چې د ده مخې ته یو مشهوره لوبغاړې پرته وه، حتی که هغه مړه هم وه او داسې چانس به بیا هېڅکله ده ته په لاس ور نه سي. هغه وخت و چې پاو دواړه ته وویل چې ما هم یو ځل د یوې ډېرې ښکلې نجلۍ له مړي سره همداسې کار وکړي او هغه شاوخوا 18 کاله عمر درلودی. هغه دا هم وویل چې غواړي له انا سره هم دا کار وکړي. خو جاو ته دا کار ناسم ښکاره سو، خو ځکه چې هغه د انا ملګری و نو اړ سو ورسره پاتې سي، که څه هم زړه یې نه و او هر څه یې ولیدل. درې واړه بیا نشهیي مواد کاروي. وروسته ګورو چې پاو او جاوید مردخانې ته ورځي او هلته ایوان د انا فریټس سره د غلط حرکت کوي. لږ وروسته له دې چې ایوان بیرته راځي پاو هم ورپسې ځي او له انا سره بد کار کوي. په همدې وخت کې یو حیرانوونکې څه پیښیږي. کله چې پاو له انا سره غلط حرکت کوي د انا سترګې ناڅاپه خلاصې شولې، یعنې هغه ژوندۍ وه او په بشپړ ډول سره په هوښ کې وه. کله چې پاو په دې پوه سو ډېر ووېرېدی او په لوړ غږ سره یې چیغې کړلې. د هغه ملګرو دواړو د هغه غږ واورېدی او راغلل. پاو ورته وویل چې انا فریټس ژوندۍ ده. اوس چې ایوان او پاو ولیدل چې انا ژوندۍ ده دواړه ډېر ووېرېدل، ځکه هغوی ورسره بد کار کړی و او انا هم پرې پوه سوې وه. دواړو فکر وکړ که موږ انا همداسې پرېږدو نو هغه به له دې ځای څخه ووځي او ټولو ته به ووایي چې موږ ورسره څه کړي دي، چې دې کار کولی شوی دوی دواړه زندان ته ولېږي. په دې فکرونو کې ایوان پلان جوړوي چې انا باید ووژل سي، ځکه هغه نه غوښتل چې کوم خطر پر دوی باندې راسي. خو جاوید د دې پلان مخالفت کوي او د انا مرسته کوي. هغه ورته وایي تاسې څوک نسي وژلی او سربیره پر دې تاسو پر هغې باندې جنسي تېری کړی دی، باید تاسو یې سزا ووینئ. په دې خبره ایوان ډېر غوسه کېږي او جاوید سخت وهي. پاو دواړه سره جلا کړل خو ناوخته سوي وو، ځکه ایوان جاوید دومره سخت وهلی و چې پر سر باندې یې ضربه خوړلې وه او ډېره وینه ترې بهېدلې وه. ایوان په اصل کې نه غوښتل هغه ووژني، خو د غوسې له امله یې ځان کنټرول کولی نه سو. اوس دواړو غوښتل چې جاوید درملنه وکړي، خو له دې ځای څخه د باندې نسي وتلی، ځکه یې څو شېبې تر مخه د روغتون یو کارکوونکي په مردخانې ته راغلي وو. هغوی هغه وخت پټ شوي وه، خو کله چې هغه سړی د دې ځای څخه وتی د مردخانې دروازه یې قلف کړه او کیلي یې له ځانه سره یوړه او د پاو کیلي د باندې پاته سوې وه. دا معنا چې اوس درې واړه دلته بند پاته سول او خپل ملګري یې هم ونه شو ژغورلی. انا هم ونه شوی کولی ځان وژغوري، ځکه د څو ساعتونو وروسته په هوښ کې راغلې وه. لاسونه او پښې یې کار نه کوي او نه هم غږ کولی شو. وروسته ګورو چې پاو ایوان انا او د هغوی ملګري یوې کوټې ته وړي. هغوی دواړه د مځکې څخه وینې پاکولې او پاو خپل کالي بدل کړل. په همدې وخت کې پاو هلته راغلی. انا کوښښ وکړ چې چیغه وکړي خو ویې نه شوی کولی، که چې ایوان یې په خوله لاس ایښی و. وروسته پاو له خپل ملګري سره له کوټې څخه ووتی
لږ وروسته ګورو چې د ایوان ملګري ښه ساه نسي اخیستلی. ایوان ډېر وارخطا کېږي او هڅه کوي چې هغه پورته کړي، خو انا ورته وایي چې هغه اوس مړ سوی دی. کله چې پاو په دې پوهېږي ډېر ژاړي. وروسته له دې څخه ایوان پاو د باندې راباسي او ورته وایي که څوک د دې پېښې څخه خبر سو نو زموږ ژوند زموږ راتلونکی هر څه به برباد سي، ځکه باید د خپل ملګري مړی پټ کړو او انا فریټس هم ووژنو. دلته انا د چپرکټ څخه ښکته کېږي او غواړي د جاوید له ټلیفون نه یو چاته زنګ ووهي، خو نشي کولی ځکه چې ایوان او پاو هلته راځي او د انا څخه د جاوید ټلیفون اخلي. کله چې ایوان ټلیفون ګوري نو پوهېږي چې هغې یو چاته زنګ وهلی دی، خو خبرې یې نه دي ورسره کړې. د دې وروسته دوی انا بل ځای ته بیایي. هلته ناڅاپه د جاوید په ټلیفون باندې زنګ راځي، کوم چې د ایوان سره و. دا زنګ له هغه شمیرې څخه و چې انا ورته ګړۍ مخکې زنګ وهلی و. دا شمیره په حقیقت کې د انا د پلار و او هغې خپل پلار ته زنګ وهلی و. کله چې ایوان زنګ پورته کړي انا چیغه کړه او د خپل پلار څخه یې د مرستې غوښتنه وکړه. نو پاو د هغې خوله بنده کړه. ایوان د انا پلار ته وویل چې نمبر غلط سوی دی او ټلیفون یې بند کړ. ایوان په غوسه انا بیرته د مردخانې خونې ته راوړل او هغې سخته ووهله. هغه ورته وایي دا مه هېروه، لږ مخکې ته مړه وې، اوس په دې بیا ووژنم. دا خبره کوي او د یو بکس راوړلو لپاره وځي څو د خپل ملګري مړی پکې کښېږدي. دلته چې پاو د انا لاسونه ورتړي انا ورته وایي تا ته اړتیا نشته چې د ایوان ملاتړ وکړې، ته ګناهکاره نه یې. زه پوهېږم چې ته هغه دې کار ته اړ کړی یې او هغه ستا ملګري هم وژلی دی، خو پاو یې نه مني او وایي د جاوید مرګ یوه پیښه وه. انا ورته وایي نه، هغه دروغ وایي. کله چې ته د باندې ولاړې ستا ملګري ایوان خپل لاسونو سره خفه کړ او ویې وژي. پاو لږ فکر کوي خو بیا هم د انا خوله په سلوشن سره بندوي او د دې ځای څخه وځي. انا بیا هڅه کوي ځان راکښته کړي او د تیښتې لپاره لاره پیدا کړي. کله چې ایوان د یو بکس سره راځي چې ویې کتل انا نسته او د هغې د ورکېدو خبر ورکوي. دواړه په هغې پسې ګرځي. انا د لیفټ خواته ځان راکش کړی و، خو د لیفټ د تړلو په وخت کې ایوان راځي او هغه بیرته مردخانې ته کشوي. هلته چې پاو د انا خبرې لږ اورېدلې وې نو له ایوان څخه یې پوښتنه وکړه چې آیا تا جاوید وژلی و؟ ایوان ورته ووایي هو ما وژلی و، خو په قصدن سره نه، صرف هغه یوه پیښه وه. خو پاو ورته وایي نه، تا په قصد سره وژلی و. ایوان وارخطا کېږي او هڅه کوي ځان ترې خلاص کړي. وروسته دواړه پرېکړه کوي چې باید انا په داسې ډول سره ووژني چې هیڅ ثبوت پاتې نه سي. ایوان یوه ټوټه کالي پاو ته ورکوي او ورته وایي ته به یې وژنې، خو پاو زړه نه لري. نو ایوان د هغه لاس نیسي او په زوره سره د انا د وژلو هڅه کوي. انا بیا مړه کېږي. دوی د انا بدن په هغه ګاډۍ کې ږدي. ایوان د خپل ملګري مړي کانټینر ته اچوي او د دې ځای څخه یې باسي. پاو د انا بدن پاکوي او لکه د مخکې په څېر یې برابروي. د وتلو پر وخت غواړي وروستی ځل یې وګوري. کله چې د هغې مخ یې لس کوي نو ښکاري چې انا لا ژوندۍ ده، خو موږ ته د شاته کیسه ښودل کېږي چې انا پاو قانع کړي وو چې هغه رښتیا وایي او ایوان غواړي هغوی دوکه کړي. نو کله چې ایوان د انا په وژلو بوخت و هغې د مرګ یو ښه تمثیل وکړي ځکه چې هغه یوه ممثله وه. په ډېرې ښې طریقې سره یې دا کار ادا کړي او ایوان هیڅ شک ونه کړ. وروسته چې ایوان د جاوید مړی غورځوي او بیرته راځي د خپل آی ډي کارت دپاره، کله چې مردخانې ته راځي پاو هڅه کوي چې هغه ودروي ځکه ویریږي که یې انا ژوندۍ ولیدل، خو ایوان نه درېږي او هلته انا ژوندۍ ویني. نو پوهېږي چې پاو د ده سره دوکه کړې وه. ایوان پر پاو حمله کوي او هغه تر ستوني نیسي، خو وروسته یې پرېږدي ځکه نه غواړي بل ملګري هم ووژني. خو انا له قیچي سره راځي او ایوان پر ستوني باندې وهي او پر هغه ځای یې مړ کوي. وروسته پاو له انا څخه بخښنه غواړي او ورته وایي چې موږ باید داسې نه وای کړي، خو انا یې نه مني او پر هغه هم برید کوي او هغه هم وژني. د دواړو د وژلو وروسته انا هلته کښېني او فلم په همدې ځای سره پای ته رسېږي. نو ملګرو دا کیسه مو خوښه شوه او که نه؟ هیله ده چې تاسو به خوښه شوي وي. که تاسو د انا پریټس پر ځای وای نو څه به مو کړي وای؟ خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ. مننه.